بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد هجان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی په نن درس کې ګران دوستانو د 12 ریاضي کوم عنوان چې ولولو هغه هم چانسه پیښې دي. داسې هم چانسه پیښې کومې پیښو ته ویل کېږي، د پیښو ډولونه په څو ډوله دي. دا به انشاءالله په نن درس کې تاسو ته معلومات درکړم. مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړو یوه لنډه کتنه به وکړو تېر شوي درس ته چې موږ په تېر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. ګران لیدونکو، په تېر شوي درس کې د متمادي او غیر متمادي نمونه فضاګانو په هکله مو وویل. نمونه فضا هغه فضا ته ویل کېږي چې ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ، یوه سکه پورته غورځوو، د سکې یو مخ شیر دی او مخ خط. دغه شیر او خط نمونه فضا ده او دا په دوه برخو تقسیمیږي. نمونه فضا یو متمادي یو غیر متمادي. متمادي چې ده عناصر د شمیرلو وړ نه وي، لکه د یو حقیقي عدد انتخاب په یو انتروال کې. او غیر متمادي یا غیر متصل نمونه فضا هغه فضا ته ویل کېږي چې عناصر د شمیرلو وړ وي، لکه د یوې سکې نمونه فضا چې تاسو یې عناصر شمیرلی شئ. ګران دوستانو، را به شو نن درس هم چانسه پیښې کومې پیښې دي. عنوان زمونږ ده هم چانسه پیښې. 82 لوست ټولګی 12 ریاضي مضمون. هدف هم دا ده د پیښو ډولونه او پیژندل او هم چانسه پیښه به څه ډول وي. دا به انشاءالله په نن درس کې تاسو ته معلومات درکړم. اول راځم ګران دوستانو سلایډ ته. په سلایډ کې وګورئ چې هم چانسه پیښې څنګه تعریفېږي. تاسو څنګه چې په سلایډ کې ګورئ، هم چانسه پیښې هغه ساده پیښې چې د احتمال واقع کېدلې د یو تجربې له مخې د یو بل سره برابرې وي. مثلا تاسو متوجه اوسئ، یوه تجربه ترسره کوئ او د دغه تجربې له مخې نه احتمالونه د هغه پیښو پیدا کوي چې د هغو چانسونه د ټولو د یو بل سره مساوي وي. دې ته هم چانسه پیښې وي. هم چانسه پیښې هغه پیښې دي چې د هغو احتمال د یو تجربې له مخې نه، یعنی یو کار ته تجربه کوي، یوه پیښه تجربه کوي او د ټولو چانسونه سره برابر وي. دې ته هم چانسه پیښه وایي، یعنی د یو بل سره مساوي وي. د هم چانسه پیښو په نوم یادېږي. که چیرته زه د یوې پیښې چانس ای1 د بلې ای2 د بلې ای3 تر ای n پورې ولرم، د جمع حاصل نمونه فضا ده او ای آی تصادفي پیښه وي، نو داسې لیکو: احتمال د اولې پیښې جمع احتمال د دویمې پیښې جمع احتمال د درېیمې پیښې تر آخره پورې ای n تر آخره پورې. دا په مجموع مو ښودلی شو. مجموعه د آی د یو نه قیمت اخلي تر n پی ده ای آی، چې آی په حقیقت کې دغه ټوله مجموعه که تاسو راټوله کوئ مساوي د یو سره شي. بیا یو درته وایم چې کله د یوې پیښې احتمال یو کېږي څه رقم یوه پیښه ده، یعنی د ټولو پیښو مجموعه باید د یو نه ډیره نشي، برابر د یو سره وي. او تاسو پیږئ چې احتمال د یوې پیښې د صفر نه لوی ده یا کیدای شي مساوي وي، او د یو نه کوچنی ده یا کیدای شي ورسره مساوي. آیم د یو نه قیمت اخلي او 2 3 طبیعي اعداد. ګران لیدونکو تاسو متوجه اوسئ، مثلا دغه د حتما پیږئ چې د نښې ویشتل یو سمبول ده، یو نښه ده. که زه وغواړم په دغه نښه کې مثلا 8 په نښه کم او 3، یعنی سور او شین رنګ، دغه په نښه کم او دا په نښه وولم، د دواړو چانس ما ته ووایه چې آیا مساوي به وي او که به نه وي. آفرین، ځکه په یو پیښه کې په یو سطحه کې قرار لري. شین دی خوا ته ده، سور دی خوا. څومره سطحه چې سره لري شنه هم لري، نو د دواړو چانسونه برابر دي. دې ته ویل کېږي هم چانسه پیښې. د 3 او د 8 ساحه هم یو شانته ده او فقط دومره توپیر لري چې دا خوا ته واقع ده دا دې خوا ته. نور سطحه او د دایرې په کم ټکي کې چې قرار لري دا ټول مساوي دي. نو دې ته ویل کېږي څه رقم پیښې؟ هم چانسه پیښې. د 3 او د 8 ویشتل په نښه دې ته ویل کېږي هم چانسه پیښې، یعنی چانسونه د دواړو څه دي؟ مساوي دي. چې کوای شئ په نښه ویشتلو کې ګران دوستانو هم چانسه پیښې په دغه ډول تاسو بیان کړئ. یا مثلا دا قطعې دي. تاسو پیږئ چې دا ټول قطعې 52 قطعې دي. څو قطعې دي؟ 52 قطعې. که هر قطعه ته انتخابئ د هر قطعې چانس مساوي ده. مثلا زه که وغواړم په 52 پرو کې یوه پره راواخلم، څومره چانس لري چې دا پره توس وي؟ چانس مساوي ده. یا څومره چانس لري چې دا یو خالی وي، یا مثلا لستایی ووزي، یا نهتایی ووزي، یا مثلا ماتکی ووزي. 52 پرو کې هر پره چې تاسو راخلی د ټولو چانسونه چی شی دي؟ مساوي دي. یا مثلا ګران دوستانو تاسو یو تاس پورته غورځوئ، که چیرته یو خالی راسي یا 2 خالی راځي یا 3 خالی راځي یا 4 خالی راځي یا 5 خالی راځي یا 6 خالی، د ټولو چانسونه مساوي نه دي. آفرین. که زه یو تاس پورته غورځوم، یو خالی راسي
یا مثلا 2 خاله راځي یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 د ټولو چانسونه چې شي د ګران لیدونکو آفرین مساوي دي. دې ته هم چانسه چې ویل کېږي پیښې ویل کېږي. یا مثلا یو سکه یو مخ شیر دی او مخ خط، نو تاسو سکه چې پورته اچي پورته غورځول کېږي یا یو شیر راځي یو خط، د دواړو چانسونه برابر نه دي یا کېدای شي شیر راځي یا خط، د دواړو چانس مساوي ده. د دواړو چانس چې شي ده مساوي دي ته ویل کېږي هم چانسه پیښې، یعنی چانسونه د دواړو چې شي دي مساوي دي. ګران لیدونکو تاسو متوجه اوسئ. مخکې له دې نه چې مثال د تراشم راځم هم دغه پیښې به تاسو ته په خلاصه ډول بیان کړم او دا اضافه معلومات ځان سره ولرئ چې موږ څو ډوله پیښې لرو او هم چانسه پیښه په څه ډول بیانېږي. ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ. خپله پیښې یا ورته ایونټس ویل کېږي. ایونټس پیښې په څو ډوله دي. اول تصادفي پیښه ده. تصادفي پیښه اول براشم ګران دوستانو حتمی پیښه به معرفي کوم، بیا باید تصادفي. اول حتمی پیښه ده. حتمی پیښه کومې پیښې ته ویل کېږي چې حتما هغه واقع شي. حتما هغه واقع شي. مثلا څه ډول؟ زه مثلا یو مثال تاسو ته وایم. یوه سکه پورته غورځول کېږي. یوه سکه پورته غورځول کېږي. تاسو ښه متوجه اوسئ. یوه سکه پورته غورځوو یا پورته یې اچوو. زه څه پوښتنه کوم؟ یا شیر راشي یا خط. یا شیر راشي او یا هم خط. حتما یوی راځي که نه راځي؟ حتما راځي. حتمی پیښه هغه پیښه ده چې حتما هغه پیښه تر سره شي. مثلا سکه زه پورته اچوم وایم یا شیر راسي یا خط، حتما یوی راځي که نه راځي؟ دغسې پیښې ته ویل کېږي حتمی پیښه. او دا هم په یاد وي ګران دوستانو کانکوري ټکی. د حتمی پیښې احتمال چې ده، د حتمی پیښې احتمال مساوي د چی شي سره ده؟ د یو سره. ګورئ د هرې پیښې احتمال چې یو شه هغه حتمی پیښه ده. حتما پیښه ده. مثلا د تاس دانه غورځول کېږي. زه وایم یا یو خاله راسي یا 2 خاله یا 3 خاله یا 4 خاله یا 5 خاله یا 6 خاله، حتما یوی راځي که نه؟ بالکل راځي. چې راځي نو دې ته ویل کېږي حتمی پیښه. احتمال څو ده؟ آفرین احتمال یو ده. هیڅ کله احتمال د یو نه ډیریږي نه. یا مثلا تاسو حتما کله چې لوبه کوئ د کرکټ یا نور لوبې، حتما کله چې تیږه پورته اچوئ یو خوا یې لمدوئ یو خوا یې وچه کوئ، یو خوا یې لمدوئ یو خوا وچوي، پورته یې غورځوئ وچه اخلي که لمده، نو تاسو حتما وایئ چې یا وچه راشي یا لمده، یوی راځي که نه راځي؟ نو حتما چې یوی راځي دې ته ویل کېږي حتمي پیښه. چې د حتمي پیښې احتمال څو ده؟ یو. دویمه پیښه چې ده ګران دوستانو، دویمه پیښه غیر حتمی پیښه ده. غیر حتمی پیښه. غیر حتمی پیښه ناممکن په نوم هم یادېږي. ناممکنه پیښه. کومې پیښې ته موږ ناممکنه پیښه وایي؟ په مثال کې درته وایم. ګورئ یوه سکه پورته غورځول کېږي. یوه سکه پورته غورځول کېږي. ښه پورته چې غورځوو غیر حتمي څه رقم وایم؟ پوښتنه ترېنه داسې کوم وایم هم شیر راشي هم خط. هم شیر راشي هم خط. او سکه پورته غورځوي هم شیر راشي هم خط، امکان لري؟ نه. دغه رقم پیښې ته ویل کېږي غیر حتمي یا ناممکنه پیښه. ناممکنه پیښه یعنی هیڅ امکان نه لري چې هغه واقع شي، او کله چې واقع کېږي نه، لکه مثال مې درکړه سکه پورته چې هم شیر راشي هم خط، دا امکان لري؟ نه. دغه ته ویل کېږي غیر حتمي پیښې. او د دې احتمال ګران دوستانو چې ده احتمال څو ده؟ آفرین احتمال 0 ده. د هرې پیښې احتمال چې 0 شه هغه ته غیر حتمي پیښه وایي. د هرې پیښې احتمال چې 0 شه
غیر حتمی پیښه. یا مثلا یو بل مثال تاسو ته درکوم، کلمر د لویدیځ یعنی د غرب نه طلوع کې د دې احتمال څومره ده؟ آفرین، احتمال صفر، یعنی امکان نه لري. نو کومې پیښې چې واقع کیږي نه یا امکان نه لري هغه واقع شي، د هغو احتمال صفر ده. بل ګران دوستانو تصادفي پیښې لرو. دریم تصادفي پیښې. تصادفي پیښې څه ډول پیښې دي؟ تصادفي پیښې د نوم نه پیدا ده، په تصادف ډول انتخابېږي. مثال کې درته وایم، مثلا مثال یوه سکه پورته غورځول کېږي، ښه پوښتنه ترېنه کوو داسې، پورته دې واچوله یوه سکه پورته غورځول کېږي، زه څه شی وایم؟ یا شعر راشي یا خط، یا شعر راشي او یا هم خط. ښه دلته نو څومره جالبه سوال څه، سکه دې پورته واچوله او پوښتنه دا کوي یا شعر راشي یا خط، یا شعر راشي یا خط. دا خو حتمی شوه. زه داسې وایم دا خو حتمی پیښه ده، زه غواړم تصادفي پیښه دا جوړه کړم. تصادفي څه رقم کوم؟ وایم باید شعر راشي، باید شعر راشي. ښه دلته تصادف نشه، تصادفی شه، کیدای شي راشي کیدای شي را نشي. یا وایم سکه پورته غورځوم باید خط راشي، کیدای شي راشي کیدای شي را نشي. یا مثلا د لډو دانه یا د تاس دانه اچوئ تاسو، زه وایم چې شپږ خاله ماته راشي، کیدای شي راشي کیدای شي را نشي. دې تصادفي پیښې وایي. د تصادفي پیښې په حقیقت کې داسې یو پیښې ته وایي چې د مخکې نه وړاندوینه وکړي چې حتما دا واقع کیږي، خو مګر هم تصمیم ونه شي نیولی چې آیا واقع به شي او که به نه شي. مثلا تاسو پوهېږئ چې سکه پورته غورځوو، حتما یو خوا شعر دی یو خوا خط راځي، په دې پوهېږئ، د مخکې نه تجربه لرئ. خو دا چې شعر راځي یا خط په دغه نه پوهېږئ. دې ته ویل کېږي تصادفي پیښه. تصادفي پیښه کیدای شي واقع شي کیدای شي واقع نشي. یا مثلا یوه تیږه یو خوا لمدوي یو خوا وچه پورته چی وایم باید لمده راشي یا باید وچه راشي، کیدای شي راشي کیدای شي را نشي. دې پیښې ته ویل کېږي تصادفي پیښه. د تصادفي پیښې احتمال ګران دوستانو دغه کانکوري ټکي دي، د دې احتمال چې ده د یو نه کوچنی ده، یا کیدای شي د یو سره مساوي وي خو د صفر نه لوی ده. یعنی د تصادفي پیښې احتمال چې ده د صفر او د یو ترمنځ ده. هیڅ کله د یوې پیښې احتمال د یو نه ډیریږي نه، هیڅ کله د یوې پیښې احتمال د صفر نه کمیږي نه. احتمال حتما د صفر یو ترمنځ واقع ده. که چیرته د یو پیښې احتمال یو شه حتمي پیښه ده، او که چیرته د یوې پیښې احتمال صفر شه هغه غیر حتمي یا ناممکنه پیښه ده. که د دو ترمنځ قیمت اخلي د صفر و یو ترمنځ، بیا هغه ته موږ تصادفي پیښه وایي. د تصادفي پیښې احتمال حتما د صفر و یو ترمنځ ده، هیڅ کله یو کېږي نه تصادفي پیښه، او که یو شه بیا حتمي کېږي. ګران دوستانو دا وه تصادفي پیښه. بله پیښه چې لرو همچانسه پیښه. همچانسه پیښې دا څه ډول پیښې دي؟ همچانسه یعنی هم برابره. یو تجربه تر سره کوو، کله چې تجربه تر سره کوو د ټولو پیښو چانسونه مساوي وي په یو تجربه کې. ګورئ مثلا زه یو د تاس دانه اچوم، زه وایم څوره چانس لرم چې یو خالی راسي یا دوه خالی راسي یا درې خالی یا څلور یا پنځه یا شپږ خالی. د ټولو چانسونه مساوي دي. د ټولو چانسونه څه شی دي؟ مساوي. دې ته ویل کېږي همچانسه پیښې. دې ته ویل کېږي څه شی؟ همچانسه پیښې. پنځمه ګران دوستانو پیښه چې لرو اولیه تصادفي پیښه ده. اولیه تصادفي پیښه دا څه ډول پیښه ده؟ اولیه تصادفي پیښه د یو نمونه فضا نه یو عنصر انتخاب کوي، دې ته اولیه تصادفي پیښه وایي. د نمونه فضا څخه یو عنصر انتخاب کو، یو عنصر انتخاب شي دې ته ویل کېږي څه شی؟ اولیه تصادفي پیښه. شپږمه ګران دوستانو مرکب تصادفي پیښه ده. مرکب تصادفي پیښه. مرکب تصادفي پیښه څنګه ده؟ اولیه تصادفي پیښه هغه پیښه و د نمونه فضا یو عنصر انتخاب شي. مثلا د تاس دانه اچوئ
یو عنصر زه غواړم انتخاب کوم. دې ته ویل کېږي اولیه تصادفي پیښه. مرکب تصادفي پیښه د نمونه فضا څخه څو عنصر انتخاب کو، څو عنصر انتخاب کړو. دې ته بیا ویل کېږي مرکب تصادفي پیښه. لکه د تاس د نمونه فضا کې که جفت راسي 2 4 6 نو تاسو پیږئ په نمونه فضا د یو تاس کې د یو نه تر 6 پورې خالونه دي. زه غواړم جفت خالونه راسي 2 4 6. خو آیا د یو نمونه فضا څخه مې څو دانې عنصر انتخاب نه کړل دې ته ویل کېږي مرکب تصادفي پیښه. ګران دوستانو دا به د پیښو په هکله چې موږ څو ډوله پیښې لرو، تقریبا 6 ډوله پیښې لرو. دا مو ویل. اوس به راشو مثال چې تاسو ته په سلایډ کې په پام کې نیولی هغه مثال به حل کو. تاسو څنګه چې په سلایډ کې ګورئ ګران دوستانو مثال ده 4 کسان په یو مسابقه کې ګډون کوي. د هر یو د بریالیتوب احتمال پیدا کړئ چې نمونه فضای هم چانس وي. ګورئ نمونه فضای هم چانس ده، یعنی د ټولو چانسونه مساوي دي. 4 کسان په یو مسابقه کې ګډون کوي، د هر یو د بریالیتوب احتمال پیدا کړئ چې نمونه فضای هم چانس وي. دا به زه په تخته کې ګران دوستانو تاسو ته حل کم، توجه وکړئ. ښه ګران دوستانو را به شو حل به کو. اول سوال داسې ویلی و وایي 4 کسان په یو مسابقه کې ګډون کوي. مثلا که نمونه فضای زه داسې په پام کې ونیسم یو A وي، بل B وي، بل C وي، بل D وي. دا نمونه فضا شوه. د دې احتمال څنګه پیدا کوو؟ څو کسان دي؟ 4. یو کس که کامیاب شي احتمال څه رقم زه ولیکم؟ آفرین. احتمال فرمول د مخکې د درسونه پیږي چې M پر N ده. M مطلوبه نتیجه او N ممکنه حالات. خی دلته ګران دوستانو ټول څو کسان دي؟ 4. یو کس که بریالی شي احتمال څومره ده؟ 1 پر 4 ده احتمال شي. او بل خبره تاسو پیږي چې د A کس احتمال مساوی ده د B کس احتمال سره، مساوی ده د C کس احتمال سره، مساوی ده د D کس احتمال سره. دا ټول احتمالونه چی شي دي؟ مساوی دي. یعنی د A احتمال، د B احتمال، د C احتمال، د D احتمال د ټولو مساوی ده. ځکه د A احتمال څومره ده چې کامیاب شي؟ 1 پر 4. د B احتمال څومره ده؟ 1 پر 4. د C 1 پر 4. د D کس احتمال 1 پر 4. د ټولو احتمالونه مساوی ده، هم چانس دي. نو ځکه چیرته وغواړم هم چانس پیښې پیدا کم. هم چانس پیښې. دا هم چانس پیښې څنګه پیدا کوئ شو ګران دوستانو؟ هم چانس پیښې تاسو پیږئ A کاما B کاما C کاما چی شی D. دې ته ویل کېږي هم چانس پیښې. د A د B د C د D دې ته ویل کېږي چې شی هم چانس پیښې. 4 کسانو په مسابقه کې ګډون کړی و. د هر یو بریالیتوب احتمال پیدا کړئ چې نمونه فضای هم چانس وي. د دې احتمال څومره ده؟ د A کس 1 پر 4. د B څو ده؟ 1 پر 4. د C څو ده؟ 1 پر 4. د D څو ده؟ 1 پر 4. 4 کسان دي، د هر یو احتمال 1 پر 4 مساوي. دا هم چانس پیښې. دویم مثال ډیر یو جالبه مثال ده ګران دوستانو، تاسو مکتب په کتاب کې راغلی. لا داس یو شکل را کړی ده چې دا سور رنگ، دا شین ده، دا آبی ده او دا سپین. که چیرته عقربه ګران دوستانو د لاندې شکل په پام کې ونیسئ، عقربه که په سپین او آبی رنگ، یعنی په سپین او آبی رنگ په ده رنگ باندې عقربه ودرېږي احتمال 0.30 ده. او که په سور رنگ د عقربه ودرېږي احتمال 0.28 ده. اوس وای پیدا کړئ چې په شین رنگ که عقربه ودرېږي احتمال څو ده. ګورئ ګران دوستانو احتمال د سپین او د آبی رنگ، د آبی او د سپین، دا بی چې ده مخفف ده، آبی رنگ ده، وایت سپین رنگ ته وای. د دې احتمال څو ده؟ 0.30. او د سور رنگ، د ریډ رنگ احتمال څومره ده؟ 0.28. موږ د کوم احتمال پیدا کوو؟ آفرین د شین، د گرین رنگ احتمال غواړم پیدا کوم. اول ګران دوستانو دا دواړه سره جمع کړئ. دا به داسې ولیکو احتمال ده آبی رنگ او د سپین رنگ جمع د چی سره؟ احتمال ده سور رنگ سره. د دې احتمال څو ده؟ 0.30 جمع د احتمال 0.28 ده. احتمالونه یې مخکې درکړي. دا دواړه سره جمع کو څو کېږي؟ آفرین 0 جمع 8 3 و 2 5 0.15. اوس زه غواړم د کوم رنگ احتمال پیدا کړم؟ آفرین د شین رنگ. څه کار باید وکړم؟ د شین رنگ احتمال څنګه پیدا کوو؟ موږ په دې پوهیږو چې دا ټول رنګونه که جمع کو، آبی و سپین جمع د سور رنگ احتمال جمع د شین رنگ احتمال باید څو شي؟ ټول څو شي؟ آفرین باید یو شي.
که په ټولو اقربه ودرېږي خو احتمال یو ده، نو د ټول د یو سره مساوي کوم. زه غواړم د ګرین رنګ احتمال پیدا کوم، دا دواړه اخوا ته لیږم. ښایي د ګرین رنګ احتمال مساوي کېږي، دا اخوا ته ځي، یو خو لرو دا اخوا ته ځي منفي کېږي، منفي د آبي او د سپین رنګ احتمال منفي، دا هم اخوا ته بوزه د سور رنګ احتمال سره. قیمتونه یې لرو وضع به یې کو، یو منفي د ده قیمت څو ده؟ آفرین 0.30 منفي د ده قیمت څو ده؟ 0.26. دا دواړه هم علامه دي جمع کې څو کېږي؟ 0.15. د یو نه چې 0.15 کم کو څو به شي؟ 0.44. یعنی د یو نه چې کم کې 10 نه شپږ کم کې 4، د 9 نه 15 کم کې 4.0. دا د شین رنګ احتمال شه، د شین رنګ احتمال. یعنی که اقربه په شین رنگ ودرېږي احتمال څو ده؟ 0.44. ګران دوستانو، نن درس به تاسو ته په خلاصه ډول زه یو په خلاصه ډول بیان کوم. په نن درس کې موږ همچانسه پیښې وویلې. پیښې حتما تاسو پیښې یو حتمی پیښه ده، نه غیر حتمی پیښه ده، تصادفي پیښه ده، همچانسه پیښې دي، اولیت تصادفي پیښه ده، مرکبه پیښه. همچانسه پیښې هغه پیښو ته ویل کېږي چې په یو تجربه کې پیښې ترسره سي او د ټولو چانسونه سره مساوي برابر وي، دې ته همچانسه پیښه وایي. حتمي پیښه هغه پیښه ده چې حتما واقع شي احتمال یو، او غیر حتمي یا ناممکنه پیښه هغه پیښه ده چې واقع نشي هیڅ کله، لکه سکه پورته چې هم شی راسي هم خط، د دې احتمال 0 ده او دې ته ناممکنه پیښه وایي. بل تصادفي پیښې لرو چې د دې پیښې احتمال د 0 او 1 ترمنځ ده، کېدای شي واقع شي کېدای شي واقع نشي، لکه سکه پورته چې باید شی راسي، کېدای شي راشي کېدای شي را نشي. د تصادفي پیښې وړاندوینه له مخکې نه د تجربې په اساس موږ پوهیږو چې حتما یا شی راځي یا خط، خو په دې نه پوهیږو چې آیا شعر به راشي که خط به راشي. دې ته ویل کېږي تصادفي پیښه. ګران لیدونکو، دا و نننی درس چې ما تاسو یې ځان لپاره تقدیم کړ. تر بل درسه پورې تاسو په لوی پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.